نننې زمونږ سبق درېمه سپاره سورت آل عمران د آیت نمبر 10 خوانوالی تر آیت نمبر 14 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الذين كفروا یقینا آغا کسان چې کفر کړی دی لن تغنی عنهم هیڅ کله فایده به ورنکي دیتا اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله شیئا د عذاب د الله نه غربر و اولئک او دغه کسان هم وقود النار هم دی خشاک د اور کدأب حال د دې مکی والو پشان د حال دو آل فرعون د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او آغا کسان چې مخکې د دی نه او کذبوا بآیاتنا نسبت د دروغو یې کړو آیاتونو زمونږ ته فأخذهم الله نو اونیول دی لره الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والده قل للذین اوایا آغا کسانو تا کفرو چې کفر کړی دی ستغلبون زرد چې کمزوري بکړی شي تاسو وتحشرون او راپورته بکړی شي الى جهنم تا وبئس المهاد او ډیره بده بچوڼه ده دا جهنم قد کان لکم تحقیق سره شته د ستاسو د پاره آیتن نخا فی فئتین التقطا په هغه دوو ډلو کې چې مخامخ شوي د یو بل سره فئتن یوه ډله وه تقاتلو چې جنگ کو فی سبیل الله په لاره د الله کې و اخرى او بل ډله کافره وه یرونهم لیدل د مؤمنانو کافرانو لره مثلیهم دوچند دی رأی العین ظاهر باهر والله او الله یؤید مضبوطی بنصره پخپل امداد باندې من یشاء آغا څوک چې خوښی شي ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبره خامخا عبرت ته لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د عقل زین للناس خیسته کړی شوې ده د پاره د خلکو
حب الشهوات مینه د شهواتي څیزونو من النساء یعنی زنانا والبنین او زامن والقناطیر المقنطره او خزانی د یو بل د پاسه کړې شوی من الذهب د سرو زرو والفضه او د سپینو زرو والخیل المسومه او اسونه نشاندار والانعام او ډانګر والحرث او فصل ذلك متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا ده والله عنده او الله چې دی عنده د سره حسن المآب ښایسته ځای د ورتلو دی